ریاست شهروالی ولایت نیمروز به خاطر هرچی بهتر زیبایی در شهر زرنج پلان‌های مهمی را در قسمت بازسازی روی دست گرفته است. ایجاد فلکه‌ای تحت نام صلح از طرف شهروالی ولایت نیمروز با استقبال مردم این ولایت روبرو شده‌اند. شماری از باشندگان ولایت نیمروز ضمن قدردانی از ریاست شهروالی در بخش بازسازی میگویند: دا پروژه موږ ټول ملاتړ یو، ټول نیمروزیان او ډیر خوشاله یو چې د بلوار صلح په نامه باندې یو پروژه یو فلکه افتتاح کیږي او د دولت څخه مدا خواهش دی زموږ ټول نیمروزیانو چې د شهر په نورو سیمو کې هم دغسې کار وسي، نورې فلکې هم افتتاح سي او موږ د دغسې پروژو ملاتړ یو. دغه فلکه چې جوړیږي دا تقریبا ډېر اړخونه لري د ګټې. یو خو دا چې ټکرونه به کمیږي، تصادفونه به کمیږي، ترافیکو سره به ډېر کومک کوي، بلکې د ښار ښایست به مو ډېرېږي د خیر سره، مشکلات ډېر به کمیږي. د ولس دا دی چې دې مراقبت هم وکړو، ملاتړ هم وکړو، آینده که په ښار کې موږ داسې یو شی افتتاح کوو باید ټول مراقبت وکړو. ښار په ګټه کې تمامېږي، ښار ښایسته کېږي، خوندور کېږي او ملت هم د دې حمایت کوي. موږ ټول د دې حمایت کوو د دې پروژو داسې غټ پروژې چې عملي کېږي. این باشندگان ضمن تشکری از اقدامات ریاست شهروالی جهت تزیین شهر از تجاران و خیرین خواستار همکاری جهت آبادانی در شهر زرنج گردیدند. با این حال برخی از بزرگان قومی ضمن حمایت از کارکرد حکومت امارت اسلامی افغانستان در بخش پروژه های زیربنایی در ولایت نیمروز میگوید: در هر اقدام چې دولت یا بالخصوص شهروالي د شهر د ښکلا د شهر د آبادۍ دپاره کوي د ستایلو وړ دی. موږ ستایو، الله پاک دوی ته خیر ورکړي. نو د شهر په ښکلا کې خو معلومداره خبره ده چې ډېر رول لوبوي او شهر ښایسته کېږي او دا هغه بنیادي کارونه دي چې د ولس آرزو ده او همیشه درخواست و. نن الحمدلله د دغه ګروپ یا د دغه شرکت لخوا چې دغه اقدامات سوي موږ ستایو. شهروال صاحب دا نیک کارونه موږ تل مدام د افتخار ځای دی چې زموږ شهروال صاحب دونه زحمتونه په دې ښار کې کوي او د دې ښار د ښکلا دپاره، د دې ښار د آبادۍ دپاره، د دې ښار د تمیزۍ دپاره دې زحمتونه کوي. موږ د ده څخه ډېره ډېره مننه کوو او موږ افتخار کوو په دغه شهروالان صاحبانو چې راځي داسې د ښار او ګلستان راته جوړوي او دا پروژې دی جوړوي او دا چوکونه دی جوړوي. ډېر نیک کار کوي، ډېر ځینې خوشحاله. در این حال انجینر عبدالصبور دانش مسئول پروژه در رابطه به ایجاد این فلکه میگوید: مدت 2 ماه انشالله تکمیل میشه. ارتفاعی که است 2.5 متر است او عرضش برش 4.5 متر است انشالله او با هزینه 9 لک افغانی حدوداً در نظر گرفته شده است. آقای دانش می‌افزاید که این فلکه به ارتفاع 12 متر و 5 متر عرض داشته که با هزینه 900,000 افغانی از طرف کمپانی برادران نورزاد اعمار می‌گردد. با این حال مسئولین در ریاست شهروالی ولایت نیمروز از افتتاح پروژه مذکور سخن می‌زنند. شهروالی زرنج چند مزید سو در راستای زیبایی شهر یک سلسله اقدامات و فعالیت‌های را انجام داده که فلکه صلح هم که امروز ما شاهد افتتاح از هستیم، از جمله زیبایی شهر را در بر دارد. آقای نورزاد افزود که کار این چهارراهی به مدت 2 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. با آمدن نظام حاکمیت امارت اسلامی افغانستان پروژه های مهمی در قسمت زیبایی شهر و جلب توجه ساکنین شهر اعمار می گردد. پروژه‌ای که ممکن است به عنوان یک نقطه تاریخی و مورد علاقه شناسایی شود که باعث زیبایی بهتری در این ولایت گردد. محمد عمری، خبرنگار رادیو حریت، ولایت نیمروز.